نن زه درته د 2013 کال تر ټولو ښایسته ډایناسور فلم کیسه کوم. نوم یې دی د بدبختۍ میراث. ما د 2 سترګو پوستکي اورېدلی دي، خو د بدبختۍ میراث مې نه و اورېدلی. آیا دا فلم به ښه اثر ولري؟ راځئ چې ویې ګورو. راځئ د ورور شو کیسه واورو. د کیسې په پیل کې د یادار مور مړه شوه. یادار 2 ماشومان لري، یو د وانګ په نامه دی او بل د هونګ په نامه دی. هغه یو میړه هم لري چې نوم یې دی سونګ. د مور مړینه پر یادار ډېره درنه ولګېده. نو هغه د دې غم څخه د وتلو لپاره یوې غونډې ته ولاړه. یادار وویل که څه هم زما اړیکه له مور سره ډېره ښه نه وه، خو ما له هغې سره مینه درلوده. د هغې ژوند ډېر سخت و. زما مور څو ګونې شخصیت اختلال درلود. پلار مې په خفګان کې و او د لوږې له امله مړ شو. ما ورور بیا نور هم ژر مړ شو. په حیرانتیا سره هغه ځان زړولی و. څوک ورسره نه و. د مړینې نه مخکې ورور مې ویل مور یې له ما سره داسې مه کوه. ما هیڅکله خپل زوی و هغې ته نږدې پرې نه ښود. نو لور مې د هغې ځای ونیوه. دا خبره یې ټولو ته وکړه، خو یادار نور زغملی نه شو. یوه ورځ هونګ په ښوونځي کې ازموینه ورکوله. ښوونکي ولیدل چې هغه د ازموینې پر ځای د لوبو سره لوبې کوي. ښوونکي ورته وویل هونګ راځه چې لومړی ازموینه ورکړو، بیا به لوبې وکړو. په همدې وخت کې یوه مرغۍ د ټولګۍ د کړکین سره ولګېده. هونګ له ټولګۍ څخه بهر ووتل او د مرغۍ ځاله یې راواخیسته. هونګ یو عجیبه عادت درلود. هغې په خپله ژبه سره عجیب غږونه کول. ماښام د هغې ورور یوې مېلمستیا ته روان و. یادار ورته وویل خپله خور هم له ځانه سره بوځه، کور کې به ورته خستګي وي. وانګ نه غوښتل چې لاړ شي، خو مور یې په زوره ورسره واستاوه. هغې ورته وویل یوه خبره په یاد ولره، خپلې خور ته هېڅکله مغزي میوه مه ورکوه، هغه حساسیت لري. ورور او خور روان شول. ورور یې د مېلمستیا په ځای کې له یوې نجلۍ سره ولیدل. دواړه پورته کوټې ته وختل. ورور خپلې خور ته وویل ته همدلته یو 2 دقیقې صبر وکړه، زه بیرته ژر راځم. وروسته ورور ولیده چې هلته یو کیک پروت دی. خور ته یې وویل راځه دا وخوره. خور یې کیک وخوړی. په هغه کیک کې مغزي میوې وې. نو هغې حساسیت وکړ، ساه یې بنده شوه. ورور یې په بیړه هغه روغتون ته یووړه. خور یې د موټر په شا کې ناسته وه، پښې یې کشولې. هغې ورته وویل خور یې لږ زغم ولره، ډېر ژر به روغتون ته ورسېږو. خور یې ساه نه شوه اخیستی. کړکۍ یې خلاصه کړه. ورور یې په ویره کې شو. هغه فکر وکړ چې خپله خور یې وژلې ده. کله چې هغې کړکۍ خلاصه کړه نو د هغې سر د یو درختې سره وموښتی او پرې شو. هغه فکر وکړ چې خپله خور یې خپله وژلې ده. هغه په پټه خوله سره خپله خور کور ته یوړه. بله ورځ چې یې پلار وکتل چې د لور بدن یې په موټر کې پروت دی، خو سر یې نسته. زوی یې فکر وکړ چې د خور سر یې د شپې د پیښ پر مهال پرې شوی دی او د خور د سر نیمه برخه یې میږیانو خوړلې ده. پلار یې په ژړا شو. هونګ ته یې وویل ته څنګه په دومره ځوانۍ کې مړه شوې؟ ستا له مړینې وروسته به ستا مور څنګه ژوند وکړي؟ یادار بیا ډېره خفه شوه. هغه د یادې غونډې ځای ته ولاړه. هلته یوه سپین سرې ښځه ورته راغله. هغې ورته وویل زویه ولې دننه نه ځې؟ یادار وویل زه داسې احساس کوم لکه یو څه چې مې هېر کړي وي. سپین سرې ښځې ورته وویل هو ستا مور مړه شوه، موږ ډېر خفه یو ستا لپاره. سپین سرې ښځې ورته خپل شمېره ورکړه، که دې کله هم غم در باندې زیات شو ما ته زنګ ووهه. ورور یې هم ډېر خفه و. په خپله خونه کې پروت و. یوه شپه یې ډېر ناوخته عجیب غږونه واورېدل. په خونه کې یې څوک نه لیدل. په ډوډۍ خوړلو کې یې مور په ژړا شوه او ورته ویې ویل تا خپله خور وژلې ده. هغه ته یې وویل حتی تا بخښه هم نه ده غوښتې، دا ټوله ستا له لاسه وشول. ورور یې نور هم خفه شو. بله ورځ هغې سپین سرې ښځې یو ځل بیا د دې ښځې سره ولیدل. د دې ښځې په خوښۍ سره ورته وویل زه ډېره نیکمرغه یم ځکه چې یو ملګری مې پیدا کړی دی، هغه زما لمسۍ بېرته راژوندۍ کړې ده. ښځې وخندل. خو وروسته هغه د زړې ښځې کور ته ولاړه. زړې ښځې شمعه بله کړه او ویې ویل لاسونه پر پیاله کښېږده، ډېر زور مه پر کوه. سپین سرې ښځې وویل لمسۍ زه ستا انا یم. یادار په ډېره بیره کې شوه. بیا ناڅاپه خبرې شروع شوې او ویې ویل کله چې زه راویښه شم نو بیا چاته غږ وکړم. د 2مې برخې لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.